بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. محترم لیدونکو او اوریدونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمنګا نن یو لسم درس ته دا د نواقض الاسلام یا هغه اسلام ماتون کی ایمان ماتون کی شیانو باندې د دې بحث کوو. یو لسم درس زمنګا نواقض الایمان، هغه ایمان ماتون کی هغه شیانو باندې بحث کوو. ایمان ماتون کی شیان ډیر دي، خو دلته د وزارت تحصیلات عالی په کاریکولم کې د ثقافت اسلامی په مضمون کې درې نواقض ذکر کړي دي، چې اول ولا او برا یا موالات او براءت دغه عقیده، او دویمه سحر جادو، او دریمه عرافیه کفشناسی چې ورته وایي، او یا فال کتونکي یا فال لیدونکي. د هغې باندې بحث کوو چې دا ټول د نواقض ایمان نه شمیرل کېږي، هغه شیان چې اسلام ایمان ماتوي، ایمان د منځه وړي. نو په ترتیب سره د دې په شرح باندې شروع کوو. اول چې دی، اول ناقض یا لومړی برخه کې هغه ولا او برا دی. ولا او برا په عربي کې ورته وایي، او موږ ورته داسې ویلی شو چې ولا دوستي ته ویل کېږي او برا دشمنۍ ته یا بیزارۍ ته ویل کېږي. نو د دواړو په عربۍ کې ډېر مدلولات دي چې د هغې هغه لنډیز په لاندې ډول ذکر کوو. لکه مثلا ولا په باره د دوستۍ راغلی دی، ولا په باره د محبت راغلی دی، ولا په معنا د نږدېکت راغلی دی. ځکه ولی ته ولی ځکه وایي چې یو سړي نږدې وي، اولیا چې موږ پلار د پلاني معشوم اولیا دي یا د هغه ولی دی، یعنی مطلب دا نږدې کس دی هغه ته. نو دې وجې نه موالات هم ورته وایي، او ولی یا ولا په واو او الف لام الف او حمزې سره ولا. او براءت د بري نه اخیستل شوی دی، هغه هم په ډېرو معنو باندې استعمالیږي، په معنا د بیزارۍ، په معنا د لرېوالي، په معنا د پیدایش هم راغلی دی. خو دلته په معنا د لرېوالي او یا بیزارۍ موږ سره په دې نواقضو کې باید استعمال شي او دغه مفهوم ترې واخیستل شي، ځکه نورې معنا دلته موږ سره د دې مسلې سره توافق نه خوري. کوم چې د ولا او برا اصطلاحي تعریف دی، هغه هم تقریبا دغه ته نږدې دی، لغوي تعریف ته نږدې دی. لکه څنګه چې موږ وویل چې ولا دوستۍ او نږدېکت او محبت ته ویل کېږي، همدارنګې په اصطلاح کې هم تقریبا همدغې معنو باندې راځي. لکه علما فرمایي چې موالات هي النصرة والمحبة والإکرام، یعنی محبت، کومک او دوستی کولو ته ویل کېږي په اصطلاح کې موالات. او برا چې دا لکه څنګه چې موږ ویل د ریوالي او یا خلکو نه بیزاري، نو په عربۍ کې هم تعریف دغسې دی: البعد والخلاص والعداوة بعد الاعذار والانذار، یعنی لرېوالی، پاکوالی او بیزاري د الله د دشمنانو نه، لرېوالی او پاکي او بیزاري د الله د دشمنانو نه باید د هغې نظر. نو مفهوم د دې تعریفونو دا شو چې مسلمان باید د هغه سره ولا او برا موجود وي، یعنې دا عقیده ولري چې مسلمانانو سره، لکه څنګه چې انشاءالله په د دې په مفهوم او حدودو کې راځي د دې تعریف هغه کې، چې مسلمان به د مؤمنانو سره مینه او محبت ساتي، دوستی به ساتي، او د غیر مسلم د کفارو سره هغې نه به بیزاري او لرېوالی او هغې سره به دوستی نه ساتي. نو دغه هغه عام مفهوم دی، ځکه دا د ایمان د هغه اساسي نواقضو نه دی چې باید مؤمن دې ته ډېر متوجه شي. دارنګې د دې هغه منزلې ته راځو چې بل عنوان دی په دې کې د لاندې، چې د ولا او برا منزله یا د موالات او براءت منزله په اسلام کې دا په کومه اندازه کې ده، هغه
موږ داسې بیانوو چې ولا او برا په اسلام کې ډېر لوړ مقام لري، لوی شان لري، بلکې دا د هغه اساسي د عقیدې د اساسي مسایلو نه شمیرل کېږي چې باید مؤمن سره دا عقیده موجود وي چې د مؤمنانو سره یا د الله د دوستانو سره د الله د دین پلویانو سره به دا مینه او محبت سره هغې سره به دوستي کوي او د الله دشمنانو سره به د هغې نه بیزاري او د هغې نه به ځان لرې ساتي. دې وجې نه علما ذکر کوي چې دا د شهادت کلمه چې ده لا اله الا الله دا کې اثبات او نفي ده. دا اثبات او نفي همدغه د ولا او برا معنی ورکوي. یعنی معنی ده چې لا اله یعنی ته به د هغه د الله نه ما سوا چې څونه الهه دي، څونه ناوړه اقوال افعال یا د الله دشمنان د هغې نه به ځان جدا ساتي، د هغې سره به همدردي نه لري. او الا الله د الله طرف ته به دعوت او د هغه چې څونه دوستان دي هغې سره مینه او محبت ساتي. نو دې علما وایي چې دغه د کلمې تقاضا چې کومه ده دا د ولا او برا کې موجود ده. یو سړی په ولا او برا باندې عمل وکړي، موالات او براءت باندې عمل وکړي، د بیانه د شهادت په کلمې باندې، ځکه دا تقاضا د دغې کلمې ده چې د مؤمنانو سره به دوستي ساتي او د غیر مؤمنانو سره د هغې نه به ځان بیزاره کوي، د هغې نه به ځان لرې باسي، هغې ته به نږدې کېږي نه، ځکه دا د ایمان په زوال باندې د تمامیږي. دې وجې نه الله تبارک وتعالی په دې کې ډېر آیاتونه ذکر کړي دي لکه لاندې د بیلګې په توګه ذکر کوو. په دې کې ډېر آیاتونه دي. الله تبارک وتعالی وایي لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، یعنی نه دي نیسي مؤمنان کافران له دوستان د مؤمنان نه ما سوا، یعنی دوستی به صرف مؤمنانو سره کوي. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، یعنی که چا دا کار وکړو د کافرو سره دوستي وکړله هغه د الله نه په هېڅ کې نه دی، یعنې د الله د ده نه بېزاره دی. نو دا آیات موږ ته دا راښیي چې د مؤمنانو سره دوستي به د مؤمن دوستي به دا به د مؤمنانو سره وي. که چېرته د غیر مسلم سره د کفارو سره دوستي شوله نو دا پوه شه چې د ده نه ایمان خارجېږي، ایمان ترې وځي، ځکه دا یو د نواقض اسلام نه نواقض د ایمان نه علماو شمیرلی دی او دا یو اساسي نقض دی، اساسي ماتونکی د ایمان دی. دویم آیات په همدې مورد کې الله تبارک تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم اولیاء، ای مؤمنانو لا تتخذوا عدوي وعدوکم اولیاء زما دشمن او ستاسو دشمن دا په دوستۍ مه نیسئ. تلقون الیهم بالمودة وقد كفروا بما جاءکم، تاسې هغې ته خپل محبت وړاندې کوئ، تاسې ورته د محبت د وجې نه وړاندې کېږئ، خو نه وقد كفروا بما جاءکم، هغې کفر کړی هغه څه چې تاسو ته راغلي دي، یعنې په قرآن باندې په حق باندې. بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم، ګوره دا د مکې خلکو په حقله چې ګوره رسول د کور کلي نه ویسته، تاسې یې ویستلی او سره د دې تاسې بیا هغوی سره دوستي ساتئ، نو دا د ایمان د نواقضو نه دی، باید دې نه ځان وساتئ. الله تبارک وتعالی مؤمنانو ته دغه انذار ورکړی دی چې د کفارو سره به دوستي نه ساتي او د مؤمنانو سره به دوستي ساتي. د الله دشمنانو سره به لا تتخذوا عدوي وعدوکم، د الله دشمنانو سره به دوستي نه ساتي، ځکه څوک چې د الله دشمنان وي د هغې نه به ځان لرې ساتي، د الله د دوستانو سره به دوستي ساتي. همدارنګې بل آیات په دې مورد کې موږ هغه ډېر په روښانه توګه د نوح علیه السلام واقع کې ذکر کوي. الله تبارک وتعالی قرآن کې ونادى نوح ربه، نوح علیه السلام خپل رب ته اواز وکړو، ورته وویل ونادى نوح ربه فقال رب ابني من اهلي، یا الله دا زوی چې زما دا زما د اهل نه او تا را سره دا وعده کړې وه چې ستا اهل ته به نجات ورکومه. نو الله تبارک وتعالی ورته دلته څه وایي وان وعدك الحق، نوح علیه السلام الله ته وایي تا ورته وعده کړې، وعده دې حقه ده، وانت احکم الحاکمین، او ته د ټول نه ښه فیصله کوونکی. الله تبارک وتعالی ورته قال یا نوح انه ليس من اهلك، شاهد دلته دی انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألني بما ليس لك به علم. ګوره د نوح علیه السلام بچی خو الله تبارک وتعالی ورته وایي چې دا ستا د اهل نه نو، ځکه عمل غیر صالح و، اگر که ستا سره نسبي تعلق یې لرو خو چې د الله دشمنو نو هغه ستا دوست کېدلی ستا د اهل نه کېدلی نه شي. د دې وجې نه موږ ته دا راښیي چې مؤمنانو چې څوک
د الله دشمن وي، اگر که ستا ورور هم وي، که ستا زوی وي، که ستا پلار هم وي، هغه ستا دوست کېدلی نه شي. او که مؤمن وي، که ستا نسبي تعلق هم ورسره نه وي، زوی دې هم نه ورور دې هم نه پلار دې هم نه نور خپلوان دې هم نه خو مؤمن دی، هغه ستا دوست دی، ستا ورور کېدلی شي. او دا د الله فیصله ده. نو نوح علیه السلام ته په صراحتا الله تبارک وتعالی دغه روښانه کړه چې د هغه عمل ستا د عمل سره موافق نه دی، د هغه عمل کفري دی، نو ستا د اهل نه هغه نه شمېرل کېږي. او ما چې تا سره واده کړی و هغه چې ستا د اهل نه راځي هغه مؤمنان دي چې تا سره به هغه نجات موندي او نور به ټول هلاکېږي. نبی صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې همدې ته په ډېرو مواردو کې اشاره کړې ده. نعمان بن بشیر رضی الله عنه حدیث دی، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد. وایي تعین مؤمنان د هغوی مثال ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم، مؤمنان یو بل سره په رحمت او شفقت کې، یو بل سره په مینه او محبت کې، كمثل الجسد په شان د یو بدن دی، كمثل الجسد په شان د یو بدن دی، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى. وایي کله چې د دې بدن کې یو اندام ته ضرر ورسیږي، تکلیف ورسیږي، ټول بدن ورسره تکلیف وي. نو همدارنګه د مؤمنانو مثال د هغوی سره په همدردۍ کې، د هغې سره په غم رازۍ کې، د هغې سره په نصرت کې هغه د یو بدن دی. که یو ځای کې مسلمان ته تکلیف رسیږي بل مسلمان باید د هغه همدردۍ، د هغه کومک، د هغه دغه ته وردانګي او هغه سره په هغې کې مرسته وکړي. دغه د اسلام فیصله ده چې د لکه څنګه د یو بدن ته چې ټول تکلیف رسیږي باید چې هر ځای کې مسلمان تکلیف رسیږي هغه باید ستا پې درمن شي، ځکه هغه ستا ورور دی، ستا سره په دې دین کې شریک دی. نو ستا د هغه سره همدردي دغه د اسلام نه شمیرل کېږي، دا د ایمان د هغه قوي رسۍ نه شمیرل. لکه څنګه چې بل حدیث کې راځي، لاندې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم عبدالله بن مسعود حدیث دی، رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. عبدالله بن مسعود وایي رسول صلی الله علیه وسلم ته سړی راغی، ورته وویل یا رسول الله کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بهم. ما ته خبر راکړه داسې قوم په باره کې، د دې یو سړي په باره کې چې یو چا سره مینه او محبت ساتي خو هغې پورې لا پیوسته شوی نه وي، رسېدلی نه وي د هغې مقام ته، نو څنګه به کېږي؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی مطلب دا چې یو سړی مثلا د لوړې مرتبې خلکو سره محبت ساتي خو عمل یې هغه نه دی چې هغوی ته ورسېږي، نو د دې په باره کې به څه حکم وي، یعنی څه فیصله به کېږي الله؟ نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویله المرء مع من احب. مؤمن انسان به د هغه چا سره وي چې هغه سره محبت ساتي. که ته صحابه کرامو سره محبت ساتي، انبیاء علیه السلام سره محبت ساتي، اولیاء کرامو سره محبت ساتي، علماو سره محبت ساتي، نیکانو صالحانو سره محبت ساتي، الله که عمل دی هغه نه نه نو الله به د هغوی سره په دغې محبت باندې یو ځای کوي، هغه درجه به تعالی درکوي. دې وجې نبي صلی الله علیه وسلم دغې صحابي ته وایي چې المرء مع من احب. ته چې هر چا سره محبت ساتي الله به هغه سره راپاڅوي او هغه سره به یو ځای کېږي دغې محبت په ځای. نو اوس که څوک مؤمنانو سره محبت ساتي هغه مؤمن سره، که څوک کافرانو سره محبت ساتي هغه به د کافرو سره راپاڅېږي او د هغې سره په صف کې ودرېږي. الله هم دې دغې ذلیلتوب نه ساتي. بل حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم وایي، هغه هم د عبدالله بن مسعود حدیث دی، نبی صلی الله علیه وسلم وایي اوثق عرى الایمان الحب فی الله والبغض فی الله. د ټولو نه قوي رسۍ د ایمان چې ده هغه د الله دپاره محبت ساتل او د الله دپاره بغض ساتل. یعنی چا سره کینه او حسد ساتي د الله دپاره به ساتي، چا سره مینه او محبت ساتي د الله دپاره، هغې کې به بیا نور غرضونه نه وي، هغې کې به شخصي اغراض نه وي، هغې کې به شخصي مصلحت نه وي، هغې کې به دنیوي غرض نه وي، دنیوي مصلحت به پکې نه وي، هغې کې به منطقوي غرض نه وي، هغې کې به نسوي غرض نه وي، هغه به صرف د الله دپاره وي، هغې کې به سمتي غرض نه وي، تنظیم پرستی غرض به پکې نه وي، هېڅ به پکې نه وي، صرف د الله دپاره مینه او محبت ساتي. نو نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې اوثق عرى الایمان، هغه قوي رسۍ د ایمان چې ده الحب فی الله والبغض فی الله، چې ته د یو انسان سره د الله د وجې مینه وساتي او د الله د وجې ورسره بغض وساتي. د دې وجې نه ورسره مینه ساتي چې دا د الله نیک صالحه بنده دی، ته ورسره مینه ساتي.
د دې وجه نه تو سره بغض ساتي چې دا د الله دشمن دی، د الله په دین باندې عمل، د الله په دین باندې ملنډې وهي، د الله دین سره دشمني کوي، د الله د اولیاء سره دشمني کوي، نو هغه سره به بغض ساتي. تا باندې دا د ایمان هغه قوي رسۍ ده چې باید موږ مضبوطه کړو. همدارنګې صحابه کرام دې حق ډېر اقوال لري. د مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې مشهور صحابي دی او احد غزا کې شهید شوی دی، د بدر په غزا کې د ده ورور بل صحابي ونیو په د مشرکینو سره راغلی و، نو هغه صحابي ته وایي چې کلک یې وتړه چې د ده مور په مکه کې چې ده د ده مور وه، خو دا مسلمان شوی هغه نو، نو ورته وایي چې کلک یې وتړه چې د خلاص نه شي، د مور ډېره غنۍ ده چې که چېرته فدیه ورکوله نو ډېرې پیسې ترې واخلی. مطلب دا چې د خپل رول لحاظ یې ونه ساته، صرف د ایمان لحاظ چې هغه بل صحابي ده. نو دا د صحابه کرامو په حد باید مسلمان دنیا لالچي نه، د دنیا د غرض دپاره مینه او محبت ونه، صرف د الله دپاره او تعلق د مسلمانانو سره د الله دپاره وي، نو دغه د انسان کامیابي ده. او په دې باندې چې موږ مخکې لاړ شو، زموږ هم په دې کې کامیابي ده چې یو بل سره مینه او محبت دا د الله دپاره وي، او د دې په مقابل کې څوک د الله دشمن وي، د الله د دین دشمن وي، د الله دین تخریب کوي، د هغه سره به بغض او کینه ساتو، او دغه د ایمان قوي رسۍ ده. الله دې موږ باندې دغه رسۍ مضبوطه کړي. بل درس زموږ په دې ولا او برا کې یا موالات او براعت کې دا دی چې د دې هغه مفهوم، اوس دا ذاتو خو دا مفهوم او حدود د دې کم دي. د دې وجه نه تاسو مخکې څو ځله موږ دا تکرار کړله چې کله کله یو شی چې د خپل حدودو نه وځي هغې کې افراط او تفریط رامنځته کېږي. اوس ولا او برا دی، که چېرې کې دې کې ډېره غلو راشي دا هم مضموم دی، که دې کې ډېر نرمښت راشي او د خپل حدودو نه پکې کمی راشي دا هم مضموم دی. نو یو طرف ته پکې افراط راځي، بل طرف په دې دپاره شریعت دې دپاره حدود ټاکلي دي، د دې دپاره اندازه ټاکلې ده، باید مسلمان په دغه حدودو باندې عمل وکړي. اول دا دی چې رشته د موالات، تعلق د موالات، د دوستۍ، د محبت، هغه باید حق وي، هغې کې باید نور اغراض نه وي. حق دا معنی چې چا سره حق ملګری د حق هغه سره حق دی، ته باید هغه سره ملګری شي او د هغه ملاتړ وکړي، د هغه سره دوستي وکړي، د هغه سره مینه او محبت ساتي. په دې کې باید نور اغراض نه وي. اوس مثلا ډېر خلک د ځینو خلکو سره د دې وجې نه مینه او محبت ساتي چې هغه د قوم نه دی. ډېر خلک داسې ځینو خلکو سره مینه او محبت ساتي چې د هغه د پارټۍ یا تنظیم نه دی. ډېر خلکو سره داسې مینه او محبت ساتي چې د هغه د سمت یا د ولایت نه دی یا د بل اغراضو نه. اسلام موږ ته دا اجازه نه راکوي. اسلام موږ ته چا سره حق دی او د حق ملګری دی هغې سره به مینه محبت ساتي، چې د حق ملاتړ نه کوي، د حق نه بیزاري کوي، هغه سره به بغض ساتي، که هغه هر څوک وي. د دې وجې نه مسلمانان که ستا په مثلا یو پارټي کې تنظیم کې مسلمان نشته، خو د الله نیک صالح انسان دی، ته به دا نه وایې چې دا ما سره په پارټۍ کې نه دی، ما سره په تنظیم کې نه دی، ما سره په دې ګروپ کې نه دی، نو هغه سره به زه مینه محبت نه. اسلام موږ ته وایي چې نه، ټول مؤمنان هغه سره ورونه دي. انما المؤمنون اخوة، مؤمنان سره ورونه دي. هغه باید دغه نور دغه مصلحتي تنظیمونه یا مثلا د بعضې اغراض د وجې نه شین چې رامنځته شوي دي، دا صرف د یو تنظیمي امورو د وجې نه چې هغه تنظیم دعوت هغه طریقه هغه مخې ته په یو منظمه طریقه مخکې لاړ شي. اما په دې منې د خلکو سره ولا او برا کول، په دې منې خلکو دشمني کول چې پلانې زما په تنظیم کې زما پارټۍ کې نو زه سره بغض او کینه ساتم، او پلانې زما په تنظیم کې زه سره مینه او محبت ساتم، یعنی معیار د ولا او برا هغه تنظیم ګرځول، معیار د ولا او برا هغه ولایت ګرځول، معیار د ولا او برا هغه قوم ګرځول، معیار د ولا او برا هغه سمت او منطقه ګرځول، وطن ګرځول، دا په اسلام کې جواز نه لري. هغه به صرف حق وي، د حق سره چې هر څوک ملګری و، که ستا په پارټۍ کې وکړو، ستا په تنظیم کې وکړو، ته به هغه مسلمان رور دی، هغه که د هرې منطقې نه هر دغه نه باید ته هغه سره مینه او محبت وساتي. همدارنګې بالمقابل کې څوک چې د الله دشمنو، هغه هر څوک که ستا ورور مو ته به ورسره مینه او محبت ساتي، خو که د بل ځای نه و هغه ته به ورسره مینه او محبت ساتي. دې وجې نه شیخ الاسلام ابن تیمیه په دې باره کې ډېر ښکلی عبارت ویلی دی، هغه رانقلوم. هغه وایي من کان مؤمنا وجبت موالاته
من ای صنف کانه، څوک چې مؤمن وي د هر ډلې نه چې وي، د هر ټولګي نه چې وي، وجبت موالاته، د هغه سره موالات یعنی دوستی محبت دا واجب ګرځي. ومن کان کافرا وجبت معاداته، څوک چې کافر د هغه واجب ده چې هغه سره موږ دشمني وکړو. من ای صنف کان، یعنی د هر ډل نه وي، د هر صنف نه وي، که زما د قوم نه وي او که د بل قوم نه وي، هغه سره به دشمني کوو. ومن کان فیه ایمان وفیه فجور، اصل شاهد چا کې چې ایمان موجود دی خو لږ لږ فسق موجود دی، کمزوري پکې موجود ده، هغې سره به د ایمان په اندازه، د تقوا په اندازه به ورسره مینه او محبت ساتو، هغه د فسق فجور په اندازه باندې به ورسره کینه او بغض ساتو، خو په هغه اندازه باندې، دا نه چې په دغې باندې چې د هغه ټول محاسن هیر کړي او صرف یو ګناه ته وګوري او د هغې په سبب باندې هغه ټول نیکیان یا ټول نیک صالح اعمال هغې په سین لاو کړي. نه، دا د اسلام دغه دی. وجه شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي ومن کان فیه ایمان وفیه فجور اعطي من الموالات بحسب ایمانه ومن البغض بحسب فجوره ولا يخرج من الایمان بالکلیه بمجرد الذنوب والمعاصی. وای چا کې چې ایمان په اندازه موجود دی خو ګناهونه هم دي، مرتکب د ګناهونه هم دي، کمزوري دي، کمزوري پکې ده، نو د ایمان به سره، د ایمان په دوستی به سره مینه او محبت سره د ایمان په اندازه ساتو، او کینه او بغض او بدی هغه به سره دغه فجور او فسق چې پکې موجود دی د هغې په اندازه باندې په دا باندې. خو بیا وروسته وایي ولا یخرج من الایمان بالکلیه، د ایمان نه دا نه وځي، یعنی مسلمان دی بمجرد ذنوب، یعنی په ګناهونو باندې، په ذنوبو باندې، ګناهونو باندې انسان د ګناه د اسلام نه وځي. شیخ الاسلام تیمیه چې ګناه پکې د مسلمان ورور دی نو هغه به نصیحت وکړي تر څو د هغې نه رابچ شي، د هغه سره تعامل، د هغه سره ښه اخلاق، تر څو دې ته وهڅول شي چې دغه کم فسق فجور چې پکې دی، کم کمیا چې پکې دی، کم مشکل چې پکې دی، هغه د منځه لاړ شي او صالح انسان جوړ شي، د ټولنې یو نافع شخص جوړ شي. نو دې وجې نه د دې دا حدود چې شریعت ټاکلي دي باید په دې باندې ډېر ترکیز وشي. ډېر خلک موږ داسې لیدل دي چې هغوی صرف معیار د مینه او محبت هغه یو تنظیم یا یو پارټي ګڼي یا یو قوم ګڼي یا یو ولایت ګڼي، او دا د شریعت نه خلاف کار دی. مسلمان دی، لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویل چې د هر جنس نه دی، هر تنظیم کې دی، هر پارټۍ کې چې دی، خو مسلمان ورور دی، هغه سره به مینه او محبت ساتي، بې بدانه وي، هغه سره معادات. د دې د وجې نه چې زما په تنظیم، زما په پارټۍ کې دی، دا خطا خبره ده، ناروا ده، یا زما د قوم نه دی یا زما د منطقې نه دی، دا د اسلام نه خلاف خبره ده او دې نه باید مسلمانان ځان وساتي. ولاو برا چې دا د حق په بنا ده، څونه چې انسان کې حق وي، حق سره ملګری وي، هغونه مینه محبت سره، څونه چې د حق سره کمزوری وي، هغونه به هغه سره د هغې په اندازه باندې بغض او کینه ساتو. خو هغه زموږ مسلمان ورور دی، کوشش وکړو چې دغه کمی چې پکې دی د هغې نه هم راوباسو او پوره ایماندار چې جوړ شي. الله دې موږ ته دغه نصیب کړي. نو ولا او برا چې دغه حدود له شریعت ټاکلي دي، که د دې نه زیات شي نو هغه مضموم دی، هغه ته غلو ویل کېږي، هغې ته افراط ویل کېږي. او که د دې نه کم شي، بالکل د فاسق فاجر سره داسې تعامل کول لکه د صالح مؤمنانو سره چې بالکل هیڅ امر بالمعروف نهی عن المنکر هغه حق هغې ته هیڅ ژمنتیا نه وي، نو دا تفرید دی، دا هم ناروا دی، مضمون دی. باید لکه څنګه چې مخکې تیر شو هغه دغه دواړو حالات ته وکتل شي او بیا هغې سره په هغه طریقه باندې تعامل وکړی شي. یوه بله مسله چې په دې مورد کې هم د دې مطابق ذکر کوو، د کفارو سره د موالات مسله. ډېر علما دا مسله د دوو اړخونو نه څېړي. یو اړخ دا دی چې د کفارو سره دوه قسمه موالات هغه په شریعت کې وجود لري. یو موالات دوستی د کفارو سره چې هغه د دین په بڼه باندې وي، که څوک کفارو سره دوستی کوي او هغې له دیني بڼه ورکوي، یعنې د هغې دین خوښ ګڼي، د هغې کار خوښ ګڼي، د هغې هغه د هغې دپاره کار کوي، هغې دپاره دعوت ورکوي، هغې دپاره یعنې ټولې منډې د هغې دپاره کوي او د زړه نه ورسره وي او هغې سره دیني جنبه ولري، نو دا کفري موالات دی. انسان په دې سره د دین نه خارجېږي، د اسلام نه خارجېږي. دې وجې نه الله تبارک وتعالی دې آیات کې همدې ته اشاره کوي، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود اولیاء، ای مؤمنانو تاسې یهود یعنی کافر تاسې په دوستۍ سره مه نیسئ، بعضهم اولیاء بعض،
یو د هغې نه بعض یعنې یهود خپل نه دی سره خپل دوستان دي تاسې به هغې سره ومن یتولهم شاهد دلته دی ومن یتولهم منکم فانه منهم که چا د هغوی سره داسې دوستي وکړه که یهود بل یو بل سره چې کوي یعنې زړه ورسره وایي د هغوی سره دغه منډې ووهل د هغوی په همدردۍ کې د هغوی په کومک کې نو رسول الله تبارک وتعالی دلته فرمایي ومن یتولهم منکم فانه منهم چا چې تاسو نه دوستي هغوی سره وکړه هغه د هغوی نه شو دې ته کفري موالات وي الله دې ټول مسلمانان ساتي دا ناروا دی او انسان په د اسلام نه خارجېږي بیا ورته مسلمان نشي ویلی وکړي او دویم چې دی غیر کفري موالات دي دا یې په هغه چې سړی مسلمان دی خو د کافرو سره یو نوع دوستي یو نوع همکاري کوي خو یا مطلب شخصي مصلحت وي یا دنیوي اغراض وي پیسو د وجې نه د نورو دنیوي اغراض د وجې نه شخصي مصلحت د وجې نه یا د نور کم اغراض لري خو د ایمان نه ورسره نه وي او د هغې دیني بڼه نه ورکوي شخصي مصلحت یا دیني نو د دې وجې نه علما ذکر کوي چې دا ګناه کبیره ده هغوی سره دا ګناه کبیره ده د اسلام نه وباسي او په دې باندې امام طحاوي حنفي مشهور عالم دی هغه اجماع نقل کړې ده چې دا حرام دی دغه موالات حرام دی ګناه کبیره ده خو کوونکی د اسلام نه خارجېږي په دې باندې استناد او دلیل نیولی دی د حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه او واقع باندې چې دا د بدري صحابي و خو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم اهل مکې باندې غزا کوله د مکې په دوران کې د مکې د غزا په دوران کې د اهل مکه ته یو خط لیږلی او په هغې کې هغې سره یو نوعه دوستي یا یو اظهار د محبت یو سره ظاهر کړی و چې حاتب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه او هغې ته خط لیږلی د رسول صلی الله علیه وسلم د آینده پروګرام نه خبر کړي و چې رسول صلی الله علیه وسلم ته وحی راغله چې داسې یو خط روان دی او هغه یو صحابي لیکلی دی نو هغه خط پسې علي ابن ابي طالب رضی الله عنه هغه ولېږل شو هغه یو ښځې له ورکړی و هغه یې راویسته او چې راویسته هغه بیا حالت ابن ابي بلتعه ورکړی او صحابي و بدري صحابي و عمر رضی الله عنه وویل دا منافق دی دا وژل پکار دي رسول صلی الله علیه وسلم ویل نه هغې راوغوښته وایي دا کار دی ولې هغه ویل یا د الله رسول صلی الله علیه وسلم قسم مې دی په الله چې دا مې په دې کې نه کې زه د اسلام نه کفر ښه ګڼم دې دپاره مې نه دی کړی صرف دا چې زه په مکه کې څوک وارثه نه لرم هلته زما مال دی جیداد دی او هغوی ته مې یو نوعه د دې د همدردۍ چې سبا زما هغه مال جیداد ته تاوان ونه رسوي یا دغه ونه رسوي نو د هغې یو مخ مې ځان ته پیدا کوو نو د دې وجې نه مې دغه کار لیکلی دی مطلب دا مې دی چې په ایمان کې شک یا اسلام کې مې شک دی ستا په نبوت کې مې شک دی د دې وجې نه مې دا کار نه دی کړی نو نبي صلی الله علیه وسلم ورته معافي وکړه او توبه وباسه نو هغه به توبه ویستله او نو د دې وجې نه که چېرته دا کفر وی یا مثلا دغه وی امام طحاوي وی نو رسول صلی الله علیه وسلم به په هغه دا حکم په هغه وخت سره کړی وی خو هغه یې معاف کړو دې وجې نه عمر رضی الله عنه وی چې ما ورته دا منافق دی دا وژل پکار دي هغه ورته وی چې دا د اهل بدر نه دی والله د بدر ته الله بخنه کړې ده هغه صحابه چې بدر غزا کې رسول صلی الله علیه وسلم سره حاضر شوي او د حاتب بن ابي بلتعه د بدري صحابه نه دی نو دې وجې نه هغه ته هغه دغه معاف کړو دې وجې نه امام طحاوي رحمه الله وی چې د دې په استناد باندې دغه نوعه چې د شخصي غرض د وجې نه د مصلحت یا دنیوي غرض د وجې نه هغوی سره دوستي یا محبت دا حرام دی ګناه کبیره ده مسلمان ته په ځان دی خو اسلام نه پې انسان نه وځي یعنې کفري موالات ته نه رسېږي د دې نه وروسته به زموږ سره بل عنوان دی هغه سحر او هغه جادو چې ورته وایي دا هم ماتونکی د ایمان دی او ډیر خلک په دې کې مبتلا کېږي نو په دې کې څو شیانو باندې بحث کوو سحر لنډ تعریف پیژندنه کوو او د سحر اغیزې یا حقیقت بیانو او بیا د سحر حکم او د ساحر سزا هغه په لنډو ټکو کې بیانو دریم چې دی موږ سره بیا دریم درس ناقد چې دی هغه فال یا عرافي چې ورته وایي کفشناسي چې ورته وایي هغې بیانو انشاءالله سحر جادو په معنا راځي لکه منتر ورته وایي کوډې ورته وایي دا ټول په معنا د سحر دي لغوي لغتپوهانې مثلا داسې تعریف کوي چې دا داسې یو شیان دي چې هغه ډېر باریکه ماخذونه لري سرچینې لري او پټ اسباب لري د هغې د وجې نه په دې د اسبابو د وجې نه یعنې خلکو ته یو نوع دوکه ورکوي هغه باطل ورته په شکل د حق کاره کوي شی باطل وي
خو د سحر او جادو د وجې نه دغې پټو ماخذونو او دغه پټو باریکو شیانو د وجې نه هغه ته دغه باطل په شکل د حق معلومیږي. نو دا ناروا عمل دی، نو دوکه ده. دې وجې نه الله تبارک تعالی د فرعون د ساحرانو په حق الله تعالی فرمایي سحروا اعین الناس، دې ساحرانو د خلکو په سترګو باندې جادو وکړو، یعنی حقیقت نور نه خو خلکو سترګې بندې کړلې چې هغې رسېدل چې دا راتکاري حقیقت لري. نو سحر چې دی دا یو نوع دوکه ده. دې وجه نه په عموم کې په اصطلاحي تعریف کې داسې ذکر کوي چې اصطلاح کې د هغه منترونو، دمونو، لیکنو او غوټو څخه عبارت دی چې په بدنونو باندې یا په مثلا زړونو او بدنونو باندې اغیز کوي. د هغه منترونو، دمونو او غوټو څخه عبارت دی چې په زړونو او بدنونو باندې اغیز کوي، هغې من تاثیر راولي. هغه به څنګه تاثیر راولي، نو مختلف انواع تاثیرات دي چې د ساحرانو د وجې نه انسانانو ته هغه رسیږي. لکه مثلا د تعریف دغه چې عربی کې تعریف داسې کوي چې هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والابدان، دا هغه عربي تعریف دی. نو د دې تعریف شرح داسې لکه منترونه هغه ویناو ته ویل کېږي چې د هغې معنا او مفهوم واضحه نه وي، چې معنا او مفهوم باندې څوک نه پوهېږي، خو څه ویل کېږي خو څوک به نه پوهېږي، هغې ته منتر ویل کېږي. او دمونه هغې چې معنی واضحه وي، خو بیا دا دمونه په دوه قسمه دي، یعنی څوک وایي نو معنی پوهېږي دا پلانې معنی لري. دمونه یو شرعي دمونه دي چې هغه د قرآن او سنت سره مطابق وي، هغه جایز دي. او یو شرکي دمونه دي چې هغه عموم په دې سحر کې استعمالیږي چې تاثیر کوي، هغه په خپلو طریقو سره یا په خپل لغو سره هغه لیکل کېږي. همدارنګې کوم چې لیکونه دې کې خاص مثلا دا ساحر چې سحر کوي هغه دپاره څه خط لیکي یا څه رموز اچي، یا مثلا الحمد سرچپه لیکي، بسم الله سرچپه لیکي، بعضي نور داسې دغه لیکي چې هغه، یا مثلا داسې غوټې دي تار کې غوټې اچي، یا مثلا یو کپړه کې غوټې اچي او هغې باندې به دمونه وایي، خاص منتر پې وایي، هغې ته غوټې اچي، لکه چې په قرآن کې ورته الله اشاره من شر النفاثات فی العقد په اخرني سورت فلق کې. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته الله وایي ته پناه ونیسه د هغه پوکو کوونکو ښځو نه چې په غوټو کې یعنی په تار کې به غوټې اچولې، هغې کې به پوکې کول، په هغې باندې سحر کړی په نبي صلی الله علیه وسلم باندې، لکه څنګه چې د احادیثو نه ثابته ده. نو دغه د سحر د تعریف هغه لنډه شرحه وه. د ټول دا معلومیږي چې دغه کارونه ټول شیطاني کارونه دي. د دې وجې نه علما ذکر کوي چې سحر تاثیر چې کوي هغه ټول د شیطانانو په واسطه باندې کوي. په دې کې شیطانان استخدامیږي، په دې کې هغه څه استخدامیږي چې هغه د الله د دین سره په ټکر کې وي. دې وجې نه یو څوک چې غواړي چې مثلا ساحر جوړ شي یا سحر زده کړي، دغه خلک چې ته پوښتنه وکړي نو هغه وایي چې مثلا داسې حالات کې به ته اوسېږي چې هغې کې ته د الله دین ته هېڅ توجه نه وي، بلکې مثلا بعضې داسې ما اورېدلي دي چې مثلا څلوېښت ورځې به مونځ نه کوې یا څلوېښت ورځې به په جنابت کې ګرځي، نو بعد د هغې نه به ستا سحر تاثیر کوي او بیا به هغې نه هغه جنیات یا مثلا هغه څه چې استخدامې هغه به تا سره ملګري کېږي او بعد د هغې نه به هغه سحر ستا فایده کوي، خو هغې نه. نو دې وجې نه عموم دا ټول د شریعت سره ټکر لري او ناروا اعمال دي، ځکه چې په دې کې خلکو ته ضرر رسیږي. او اسلام د امن دین دی، هغه څوک چې خلکو ته بې موجبه ضرر رسوي هغه الله په هغې باندې لعنت ویلی دی، رسول په هغې باندې لعنت ویلی دی، خلکو په هغې باندې لعنت ویلی دی، الله مې دې نه ساتي. نو سحر هم دغه حقیقتونه نه دی. سحر دا په اتفاق د امت سره چې هم حقیقت لري او هم اغیز شته، تاثیر لري. که چېرته وکړلی شي نو خلکو باندې تاثیر مختلف تاثیر لري، لکه مثلا قرآن کې الله د دې سحر په دغو کې سورت بقره کې فرمایي چې وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، بیا آخر کې وایي یفرقون به بین المرء و زوجه، په
په د سحر وجې به د ښځې او د خاوند په منځ کې جدایي راوسته، د خلکو په منځ کې جدایي راولي. دې کې مختلف انواع دي، مختلف دغه چې مثلا انسان زړه بندوي، د ډوډۍ نه بندوي، د ښځې او خاوند په منځ کې بدنیتي راولي او د بل نه جدا کوي، د انسانانو په منځ کې نفاق اچوي. مختلف اشکال دي، مختلفې طریقې دي او د مینې او محبت هم پکې راځي، لکه څنګه بعضې هغې ته نشرم ویل کېږي. نو داسې د دې ډېر انواع دي او ټول دا ناروا عملونه دي چې لاندې وروسته حکم بیانو. همدارنګې الله تبارک وتعالی د فرعونیانو د سحر په دغه باره کې فرمایي وجاءوا بسحر عظیم، یعنې دی حقیقت دی چې د خلکو الله تبارک وتعالی وایي چې د فرعون ساحرانو یو لوی سحر، یو ستر سحر هغلته خلکو ته وښوده چې خلک د هغې نه متاثر شي. دې وجې نه موسی علیه السلام چې کله هغوی ته وویل چې تاسې خپل سحر میدان ته پیش کړئ، هغوی چې پیش کړ ډېر غټ غټ ماران او دغه شو. نو موسی علیه السلام ویرید، الله تبارک وتعالی ورته وویل چې نه ته خپل امسه وغورځوه. چې کله هغه امسه وغورځوه خو معجزه وه، سحر نه و، نو هغه ټول سحرونه هغه باطل کړه. او الله تبارک وتعالی د هغې په هکله فرمایي چې ولا یفلح الساحر حیث اتی، ساحر کامیابي نشي موندلی، دا به ناکام وي، هم په دنیا کې هم په آخرت کې هغه ناکام وي. دې وجې نه امام نووي رحمه الله د دې په حقیقت کې فرمایي وایي والصحیح انه له حقیقت وبه قطع الجمهور. صحیح خبره دا ده په دې کې وایي چې سحر حقیقت هم لري او اغیز هم لري، او په دې باندې ټول جمهورو اتفاق کړی دی، او قرآن او سنت په دې باندې هم دلالت کوي چې سحر حقیقت هم لري او اغیز هم لري. نو د دې نه وروسته به د سحر حکم ته راځو چې سحر څه حکم لري، کول څه حکم دی، تعلیمي څه حکم دی، زده کول څه حکم دی. سحر زده کول په اتفاق د امت سره دا حرام دي، په اتفاق د امت سره دا حرام دي. ډیر نصوص قرآن او حدیث آیاتونه حدیثونه په دې باندې دلالت کوي چې دا حرام عمل دی، ناروا عمل دی، او کوونکې هم چې څوک کوي هم کافر ګرځېږي، او چې څوک تعلیم کوي هم کافر ګرځېږي. قرآن په دې باندې ډېر صراحت کړی دی. الله تبارک تعالی فرمایي وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. ګوره دې آیات کې صراحتاً وایي وما کفر سلیمان علیه السلام کفر نه و کړی ځکه هغه پیغمبر و، ولکن الشیاطین کفروا شیطانانو کفر کړی. ولې کفر کړی؟ یعلمون الناس السحر، چې خلکو ته به سحر جادو خوده، خلکو ته به سحر جادو خوده. دې وجې نه مفسرین ذکر کوي چې د سلیمان علیه السلام په وخت کې انسانان او جنیات یو شانتي اوسېدل. نو د جنیاتو به پیریانو به انسانانو ته سحر خوده، او بیا دا ویل چې دا راته سلیمان علیه السلام ښودلی دی، یعنې نسبت بیا د دې سحر جادو سلیمان علیه السلام کو. الله تبارک وتعالی دا آیاتونه نازل کړي چې نه، حقیقت کې سلیمان علیه السلام سحر کفر دی، هغه پیغمبر د الله دی، هغه څنګه خلکو ته سحر جادو وښیي چې دا د دې خپل عمل د شیطانانو، دی به خلکو ته خود هغه ته په دروغو نسبت کوو. بل آیات کې فرمایي وما یعلمان من احد حتی یقول انما نحن فتنة فلا تکفر. دا د هاروت او ماروت باره کې هغوی به خلکو ته سحر خودو، خو ورته ویل ګوره زموږ د الله له طرف نه امتحان دی، دا ازمیښت دی، تاسې به سحر نه زده کوئ. وما یعلمان من احد چاته به نه ښود، خو د دې چې ورته وویل حتی یقول د هاروت ماروت ملایکې دواړه چې الله امتحان دپاره رالیږلي انما نحن فتنة منګ امتحاني فلا تکفر. دا سحر مه زده کوئ، دا کفر دی، یعنې زده کړی هم کفر دی، او که څوک په چا باندې کوي او ساحر هغه هم په دې باندې کافر کیږي. الله تبارک وتعالی لکه څنګه چې بل آیت کې فرمایي ولا یفلح الساحر حیث اتی، ساحر هغه کامیابي نشي حاصلولی. نو حدیث شریف کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای قال رسول صلی الله من عقد عقدة ثم نفس فيه، وی چا چې غوټه واچله بیا په هغې کې فوکې وکړه فقد سحر، هغه سحر وکړه. ومن سحر فقد اشرک، ومن سحر فقد اشرک، او چا چې سحر وکړه هغه الله سره شرک وکړه. دې وجې نه سحر
دا کفري عمل دی، کول یې پکار نه دي، ځان دې ساتل پکار دي، او ورتګ هم ناروا دی. دارنګې د دې وجې نه شریعت کې په درې واړه امامان، امام ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک، امام احمد بن حنبل، هغه وایي چې د ساحر حد چې دی دا په توره وهل دي، د دې وجل، ځکه دا فسادګر دی په ځمکه کې. انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فسادا، په ځمکه کې فساد کوي، خلق باندې تفرقه راولي، خلک یو بل نه په نفرت کې اچي، نو د ده وجل واجب دي. او نبی صلی الله علیه وسلم حد الساحر ضربة بالسیف، د ساحر حد چې دی هغه سزا چې ده هغه په تورې وهل دي. نو دا درې واړه. صرف امام شافعي رحمه الله دلته دا وایي که چېرته په سحر باندې څوک مړ کړ نو بیا به وژلی شي، که سحر باندې څوک د هغه لاسه مړ شو نو بعد د هغې نه به هغه وژنو، او که څوک یې نه ووژلی نو بیا هغه وایي چې قصاصا به وژنو، بیا به قصاصا وژنو، اما که څوک یې نه ووژلی نو بیا هغه تعزیر ورکول کېږي دغه. اما درې واړه امامان چې دي، امام ابو حنیفه رحمه الله، امام الشافعي، امام مالک او امام ابو حنیفه او امام احمد بن حنبل، هغې وایي چې همداسې به وژلی شي. او په دې باندې د عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه حدیث هم دلیل چې هغه فرمان صادر کړی او په خپل وخت سره، او خپل حاکم ته لیکلی په عراق کې چې تاسې چې ساحر او ساحر سړی او ساحر ښځه چې هر چې ته منده کړله هغه مړه کوي. نو هغه وایي چې صحابي وایي چې په یوه ورځ کې موږ 3 ساحران هغه مړه کړله او حد پې قایم کړه. نو دې وجې نه سحر، ساحر، جادوګر دا فسادګر دي په ځمکه کې، او د دې سزا دا ده چې دا د منځه ویوړی شي، ځکه د خلق د فساد نه دنیا او خلق په امن شي. هر څوک چې په ځمکه کې فساد کوي هغه د منځه وړل پکار دي، او شریعت همدغه حکم کړی دی. تر څو تاسې وګورئ چې زموږ منطقو کې دلته څوک چې سحر جادو کوي نو څونه خلک دې په تنګ دي، ښځه د خاوند نه جدا کوي، خلکو نفرت اچوي، خلک تړي، خلک د پیسو په مقابل کې ډېر ناروا اعمال ترسره کوي. د دې وجې نه پکار دي چې د دې مخنیوی وشي او دا له منځه لاړ شي. کف شناسي یا فالبیني د هغې په هکله اسلامي معلومات وو چې هغه په اسلام کې څه حکم لري، په هغې باندې بحث کوو. کف شناسي یا فالبیني یا فال لیدونکي دا یو رقم سحري اعمال دي چې د غیب ویلو پورې تعلق لري. یعنی کف معنا د عربۍ کې لاس ته ویل کېږي. ځینې خلک د انسانانو په دې لاس کې ګوري، په دې کف کې ګوري، ورغوي کې ګوري چې مثلا ستا راتلونکي به داسې وي، ستا تقدیر یا مثلا آینده به داسې وي. هغه ته داسې خبرې کوي چې هغه د دغه شیانو نه اخذ کېږي، او ځکه په دې کې عربۍ کې ورته عراف ویل کېږي. هغه چې د یو شمیرو یا د ځینو مقدماتي کارونو په وجه باندې د غیب ویناګانې کوي. او ځینې خلکو ته وایي چې مثلا ستا ورک شوی شی دله پیدا کومه، ځینو ته وایي چې ستا غلا شوی شی نه پیدا کوم، غل ته ښیمه. هغه ټول د غیب ویناګانې دي او دا په شریعت کې ناروا دي. د دې وجې نه ابن البغوي رحمه الله هغه د عراف چې په عربۍ کې ورته عراف ویل کېږي، د کفشناس یا فال لیدونکی، د هغې تعریف داسې کوي، وی الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وی عراف هغه کس ته ویل کېږي چې هغه ځینې کارونه کوي او د هغې په بنا باندې خلکو ته دا وایي چې زه ستا نغلا شوی شی د هغې مدعي درښیمه، د هغې کس درښیمه، او هغه ورک شوی شی دی هغه ته معلوموم، هغه ته ښیمه، او داسې نور هغه کارونه چې هغه د الله په علم پورې تړلي دي، هغه د الله خصوصیت دی، علم غیب دی، د هغې نه خبرې کوي. نو دا ناروا عمل دی. ډېر وجې نه دې وجې نه ځینې علما وایي چې دا هغه کاهنان او نجومیان او فال لیدونکي تقریبا د دې هغه رشته یوه ده او یو شانتي خلک دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه د دې په هکله فرمایي چې دا عراف یو جامع نوم دی، دا هم کاهن ته شامل دی، هم نجومي ته شامل دی، او هم رمال هغه د شګو او د خاور نه چې کوم استدلالات کوي د هغې ته شامل دی. نو هر هغه څوک چې په داسې کارونو کې خبرې کوي، غیب ویناګانې کوي، یا چاته وایي چې مثلا ستا راتلونکي به ښه وي یا ستا راتلونکي به بده وي، هغه ته داسې خبرې کوي، دا ټول د غیب ویناګانې دي
او په شریعت کې د دې نه منع راغلی ده. هغه څوک چې کوي هم دا د هغه دپاره حرام او شرکي عمل دی، او هغه څوک چې ورځي او د هغه نه پوښتنه کوي او په هغې باندې د هغې تصدیق کوي هم دا ناروا عمل دی. په شریعت کې د دې نه په ډېرو احادیثو کې منع راغلی ده. نبي صلی الله علیه وسلم د عراف احکام او د هغه غیب ویونکي د هغه احکام هغه په تفصیل سره موږ ته بیان کړي دي. دیو جنا احادیثو کې د باره کې ډېر عمل لګي، ځکه دا د غیب وینا ده. غیب وینا دا د الله خصوصیت دی. علم غیب دا به د الله نه بل هیڅ چا سره نشته، بلکې پیغمبران علیه الصلاة والسلام ډېر لوړې مرتبې لري. یا هیڅ یو پیغمبر په غیب نه پوهېده. سلیمان علیه السلام له الله د ټولې دنیا باچهي ورکړې وه، خو هغه د سبا د ښار نه خبر نه و، تر دې چې هدهد هغه ملا چرګک راغی او خبر یې ورته ورکړه چې پلاني ځای کې داسې خلک دي او چې هغې باچهي ښځه کوي، مشري ښځه کوي، نو هغه دې نه خبر نه و. رسول صلی الله علیه وسلم هم دغه شانتي د عایشې رضی الله عنها په غزوه کې هغه د هار ورکېږي د غاړه کې چې زنانه چې هغه ورکېږي هغه پسې ګرځي، خو هغې ته پته نه وي د اوښ چې پاڅېږي د اوښ لاندې پروت دی. که چې د هغه په علم غیب پوهېدلی خو پته وي چې فلاني ځای کې پروت دی. نو دا ټول موږ ته راښیي چې علم غیب دا د الله خصوصیت دی، او هر څوک چې د علم غیب دعوه کوي دا د الله د خصوصیت دعوه کوي او دا کافر شمیرل کېږي، دا ناروا عمل دی. دې وجه نه احادیثو کې په دې کې ډېر سخت وعید راغلی دی. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي، د نبي صلی الله علیه وسلم د ځینو ابوبیان روایت دی، من اتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وایي څوک چې دغې عراف یا دغې پال کوونکي ته راغی او د هغه نه یې پوښتنه وکړه او هغه ورته جواب ورکړه او دې سړي دغې تصدیق وکړه، یعنې د هغه خبره رښتیا وګڼله، نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي د دې سړي مونځ 40 ورځې عبادت نه قبلیږي. لم تقبل له صلاة 40 يوما، 40 ورځې د دې سړي عبادت نه قبلیږي. حدیث صحیح دی، نبی صلی الله علیه وسلم د بیان روایت شوی دی او مسلم روایت کړی دی دا حدیث. بل حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای، من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم، رواه ابو داود. نبی صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې کاهنانو ته، نجومیانو ته او دی عراف دغه فال ویونکو ته یا فال لیدونکو ته راغی او د هغه تصدیق په هغه څه وکړو، وایي دا په هغه څه باندې کافر شي چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوي دي. دې وجه نه محترمو د دې خلکو نه د دې ته راتګ دغه کوډګرانو ته، دغه جادوګرانو ته، دغه فال لیدونکو ته د راتګ د دې خبره من تصدیق کول دا په شریعت کې ناروا عمل دی او باید مسلمان د دغې کارونو نه ځان وساتي. بل حدیث کې چې سنن اربعه او حاکم ذکر کړی دی، هغې کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، من اتى عرافا او کاهنا فصدق بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم. مخکنی حدیث ځان له ابو داود روایت کړی، دا حدیث څلور واړو سننو او حاکم روایت کړی دی، او حاکم وایي چې دا حدیث د امام بخاری او مسلم په شرط باندې صحیح دی، صحیح حدیث دی. دارنګه عمران بن حسین رضی الله عنه بل مرفوع حدیث کې فرمایي، هغه وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم لیس منا من تطیر او تطیر له او تکهن او تکهن له او سحر او سحر له، رواه البزار باسناد صحیح. وایي زما په طریقه باندې نه دی، زما نه هغه څوک نه، زما د امت نه دی هغه څوک چې هغه بدفعلي کوي. تطیر هغه بدفعلۍ ته ویل کېږي چې بعضې وخت کې د خلکو د لاسه هلکه ته یو سړی راشي، وایي د سړی راغی چې ولا دنه ښه خاطره نه لرو، دې ته بدفعلي ویل کېږي. نه، دا ناروا عمل دی، نه به څوک چا دپاره بدفعلي کوي، نه به په خپله به چا باندې بدفعلي نیسي، دا نه دی. او یا خپله ځان کاهن جوړوي او یا د دپاره بل څوک کهانت کوي، همدارنګې خپله سحر کوي او یا بل څوک له سحر کوي. نبی صلی الله علیه وسلم وایي دا زما د امت نه دی. نو دا ناوړه اعمال دي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته په دې ډېرو احادیثو کې منع کړې ده. په دې بل حدیث کې راځي، واصلة ابن الاسقا رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي، من اتى كاهنا فسأله عن شيء، څوک چې کاهن ته راغی او هغه نه یو څه پوښتنه وکړله، حجبت عنه التوبة 40 ليلة، وای الله تبارک وتعالی د هغه نه د 40 ورځو په اندازه توبه نه قبلوي، یعنې 40 ورځې د هغې نه توبې دروازه هغه باندې بنده شي. فإن صدقه بما يقول، یو راتګ دی ګوردې حدیث کې داسې
یو فقط راتګ دی هغه ته الله د هغې سړي نه څلوېښت ورځې د هغه توبه نه قبلوي، یعنې توبې دروازه د هغه په مخ کې بندېږي. او بل دا چې د هغه تصدیق یې وکړه، نو تصدیق باره کې لکه مخکې چې حدیث کې راځي، حدیث کې هم داسې راغلی دي، نبي صلی الله علیه وسلم وایي فإن صدقه بما يقول فقد كفر، که چېرته د هغې تصدیق وکړو چې دا سړی رښتیا وایي، د هغې تصدیق یې وکړو، نو هغه په هغه څه باندې کافر شه چې نبي صلی الله علیه وسلم باندې هغه نازل شوي دي، وایي د کفر وکړو. نو دې وجه نه علما ذکر کوي چې د دې الفاظ چې دا کم نن ته دې احادیثو کې د کفر راغلي دي، نه هغه کفر دی چې انسان د ملت نه وباسي. ځکه کفر مخکې موږ د هغې باندې تشریح وکړه چې کفر په دوه قسمه دی. یو کفر دونه کفر دی چې هغه د ګناه کبیره په منزله کې دی، او یو هغه کفر دی چې هغه انسان د دین نه وباسي، ملت نه وباسي. نو دې حدیثو کې چې کوم کفر ذکر شوی دا هغه کفر دی چې انسان د ملت نه وباسي، دین نه وباسي. د دې وجه دا سحر او کهانت نجومیت دا یو د نواقض الاسلام نه، نواقض الایمان نه شمیرل شوی دی. دې وجه نه مسلمانانو ته پکار دي چې د دې خلکو نه ډېر صرف نظر شي، د خلکو خواله نه ورځي، او خپل کم کارونه مشکلات چې هغې ته بیخیږي هغه د الله نه د هغې حل وغواړي، او په شرعي طریقو باندې د هغې هغه فیصلې او د هغې هغه حل راوباسي، نه هغه چې د کاهنانو او د خلکو پسې ګرځي.